طالبانو د نورستان د ځنګلونو په اړه تازه څه پریکړه کړې ده. د نورستان له ارزښتناکو ځنګلونو څخه مخکې چا ساتنه کوله او اوس څوک ساتنه کوي؟ که غواړئ خبر شئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ او لایک یې هم کړئ. په نورستان کې چارواکي او ولسونه وایي ځنګلونه یې د سیمې ښکلا ده او چاته به اجازه ورنه کړي چې شنې ونې پرې او د دغه ولایت طبیعي ښکلا ته زیان ورسوي. د پارون قومي شورا مشر مولوي کریم الله وایي چې له لسګونو کلونو را په دې خوا یې د خپلې سیمې ځنګلونه د تړو او ناغو په وسیله له پرې کولو ساتلي دي او په وینا یې چې د لرګیو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې وخت نه دی ورکړی چې د نورو ولایتونو په څیر د نورستان پر ځنګلونو تالان جوړ کړي. کریم الله زیاتوي تر اوسه د قومي تړو او ناغو په وسیله قومونو دغه ځنګل ساتلی دی. پخواني حکومت هم موږ سره پریکړه کړې وه چې ځنګل به په شریکه ساتو. نو اوس مو له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره د ځنګل په ساتنه کې مرسته وکړي. خلک له طالب مشرانو غواړي چې په راتلونکي کې قومي شوراګانو او ولسونو سره د ځنګلونو په ساتلو کې همکار شي. د نورستان مرکز او ولسوالیو کې د نښترو ترڅنګ د جلغوزیو، غوزانو او نورو میوو زیات ځنګلونه شته چې د سیمې خلک ترې هر کال یو څه عواید ترلاسه کوي او په همدې عوایدو خپل ژوند تیروي. په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د ځنګلونو ساتلو کې ولسونو سره یوه خوله دي. ټولو ولسوالیو او امنیه قومندانیو پورې اړوندو امنیتي پوسټونو ته یې امر کړی دی چې د ځنګل وهونکو او د لرګیو د قاچاق وړونکو مخه ونیسي. د نورستان د مطبوعاتو مسؤل مولوي سمیع الحق ازادي راډیو ته وویل چې نورستان ټول هیواد کې د قدرتي ښکلا په درلودو شهرت لري. د نړۍ په کچه د ښکلو سیمو کتار کې راځي. دا ښکلا د نورستان په غرونو کې د شنو او دنګو ونو موجودیت رامنځته کړی دی. د ځنګل ساتلو کار کې د نورستان چارواکي د ولسونو سره همغږي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې ځنګلونه ووهي او قاچاق یې کړي. نورستان هغه غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ډیری غرونه یې د نښترو په دنګو او نورو ونو زرغون دي. په خړونو کې رڼې اوبه بهیږي او په ځمکه یې شنو بخملینو چمنونو ښکلا نوره هم زیاته کړې ده چې د پخوانیو چارواکو په وینا د 1400 لمریز کال په څه باندې 4 میاشتو کې نږدې 100,000 سیلانیان ورغلي او د نورستان له ښکلاګانو یې خوند اخیستی. که څه هم چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لخوا نورستان د ملي پارک په نوم ونومول شو، خو ملي پارک ته د سیلانیانو د تګ لپاره نه سړکونه جوړ شول او نه هم داسې هوټلونه او تمځایونه جوړ شول چې هلته سیلانیان پکې شپې تیرې کړي. له تاسو د دې لپاره ډېره زیاته مننه چې د ویډیو تر پایه پاتې شوئ. د نورستان د ښکلاګانو په اړه تاسو هم که څه ویل غواړئ نو د کومنټ په برخه کې ولیکئ. موږ هم ستاسو نظرونه لولو. تر بیا ښه وخت. د خدای په امان. الله مو مل شه.